کوڅه په بوداپست کې په نامه د کلتوري کوڅه په نامه باندې یادېږي. دلته د سمڅې لاندې مخامخ د سمڅې لاندې بارونه دي چې دې ته روین بار هم ورته وایي، روین بارز یعنې شرابخانې دي. دلته بیروبار ډېر زیات ده، ګوره دا خلک په ټکسیانو کې راځي، کښته کېږي او دلته مخامخ یې لکه چې کله دې دروازه باندې ننوځې هلته دوه کسه ناست دي، مخابرې په لاس کې دي او هر چاته وایي چې ښه راغلاست، ویلکم. نو زه دلته ورځمه دننه ګورم چې دا څه رقم بارونه دي. لکه تاسو هم له ما سره اوسئ او وبه ګورو چې بار دا یعنې ډېر مشهور دي، خلکو ویلي دي. ما ته هم یو تلوسه پیدا شوه چې زه راشم دا وګورم او تاسو ته دا راپور جوړ کړم چې تاسې هم وګورئ، دنیا نه خبر شئ. بوداپست کې دغه بارونه چې د سمڅو لاندې یا پخواني هغه دي دا ډېر مشهور دي چې څو دانې دا ډول بار لري او دې ته روین بار وایي. نو راغلمه دلته مالې ودرېږه د جینم زه تاسو ته عکاسي وکړمه. دا ډېر جالبه دی، خرن دیوالونه او داسې غیر منظم ځای دی. دا بار مختلف دی، نورو نه فرق کوي. دلته لکه ځوانان ډېر ښکارېږي، شر و شور دی او خبرې کوي سره په لوړ غږ. او داسې شور دی، یو حال دی، لوی ځای دی. دا نو د ځمکې لاندې نه ده، خو دوی لکه د سمڅې بار ورته وایي، خو بیا د ځمکې په سر باندې جوړ شوی دی. لوی ځای دی، لکه یو لوی سرای غوندې دی او د ځوانانو تعداد بې حده زیات دی. مشران نه پکې ښکارېږي، ډېر کم دي چې مشران دې دلته رابوسي. ټول چې ګورې ځوانان او لږ څه د پاخه عمر خلک دي. تاسې ګورئ رنګ په رنګ څراغونه دي، ماښام دی، شپه ده، تیاره ده او دلته ډېر زیات د سګرټو بوی ښکارېږي، محسوسېږي. او ما هم خپل دستکول مې کلک نیولی دی، امره تل د غلا ویره ډېره زیاته ده دلته. نو زه کوشش کوم زر زر یو شی واخلم او له دې ځای نه لاړه شم. دا یې بل ځای دی او دلته عجیبه غوندې ځای دی. تاسې په تصویر کې ګورئ دلته خلک ناست دي، چراغونه لګېدلي دي، رنګ په رنګ چراغونه، او دلته ځوانان دي، دیوالونو باندې رنګ په رنګ تصویرونه دي. خاموشه خاموشي ده.
یو بیروبار یو غال مغال خو لکه هغه نه وو بېنزاکتي پکې نه وه خطر نه و هر څوک د خپلې معشوقې سره راغلی څوک د خپل ملګري سره څوک د خپل ملګري سره راغلی وه ښځې مې سره جوړه ناستې وې دیوال یې ډېر خرن بل رقم یو مکمل یو ګډوډ یې جوړ کړی و دا ښکاره کوي چې یعنې ژوند دغسې یو شی دی یعنې منظم نه دی لکه د ژوند یوه څېره یې ښکاره کړې وه چې څومره انسان سرګردانه دی څومره انسان په دې هر څه کې راګیر دی دا د بله ټیم راغلله تاسې ګورئ دې کې مثلا د خلک ورته راغلل ټول ځوانان دي او اوس ورځي همدلته او خپل ماښام یا شپه ښه تېروي نو زه به ذاتي لاړه سم هوټل ته او نه په خدای دا هغه و ټکسي نه پولیس کاته شو دلته پیدا کوي ما وی خیال ته هغه پولیسانو ښکته شو زه به نو لاړه سم هوټل ته هلته به چای وڅښم